السلام علیکم. امید لرم چې ټول بخیر ښاد آباد خوشحاله بریالي اوسئ. زه یم امین ثاني او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل RJ امین ثاني. هو سبسکرایب کړی مو نه نو سبسکرایب یې کړئ. نن زه موجود یم ریډیو سټوډیو کې خپل ډیر ګران ټیچر سجاد هوتی او ګل لالا جی سره. نو مخکې به تاسو ویډیو وګورئ چې زموږ پروګرام په پاغي کې تاسو سره مونږ شریک کوو. لکه بسترګو چې تیاره و رڼا نه پیژني، هغه بړون وي پیغمبره چې تا نه پیژني. چرته چې ذکر د محبوب مصطفی کېږي، هلته باران د رحمتونو خامخا کېږي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکې مهربانه دی. جناب تاسو په ماګران قدردان کور مخات کور مباد کور مودان، تاسو نه په هزار ځله قربان. تاسو رور تاسو میزبان سجاد احمد خان هوتی. پروګرام دی ولسی جرګه. ملګرو یوازې نیمه ډیر ګران او محترم ګل لالا جی ما سره دی او ډیر ګران او محترم کشر امین ثاني ما سره دی. په پروګرام ولسی جرګه کې قدرمن اردوونکو د پروګرام په شروع کې غواړم چې دی تاسو سره خپل आवाज شریک کړي. سلام شي ګل لالا. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه سجاد هوتی صاحب. مینوال زماره طرف نه سجاد هوتی صاحب طرف نه ډیر زیات مینه محبت احترامات منه او تاسو د پروګرام ولسی جرګې سره د مینې د محبت د خلوص او د اورېدو یو جهان مننه کوم. قدرمن اردوونکو مون سره بل ملګری چې کم دی نو هغه دی امین ثاني. امین ثاني ستړي مشي درته وایم پروګرام ولسی جرګه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډیره مننه سجاد هوتی صاحب او ګل لالا جی. امید کوم چې ټول اوریدونکو به ښاد آباد خوشاله بریالي صحتمند تکړه وي او د چون په مزو کې به ټولو قدرمنو اوریدونکو ته پروګرام ولسی جرګه کې هر کله په خیرالي او ستړي مشي وایم. ګرانو قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په شروع کې به زه یو خبره کوم ګل لالا او انساني صاحب چې زمونږه په اسلامي برادر ملک مراکش کې زلزلہ راغلی ده او دا زلزلې لکه بل خواوشه 3000 کسان ویل کېږي چې هغه په حق رسېدلي دي. قدرمنو تازه ترین چې کوم دی نو د دې هم دا شمېره زیاته کېدی شي، خو خواوشا چې کوم دی 3000 کسان په زلزله کې په حق رسېدلي دي. قدرمنو اردوونکو دی کې مسلمانان هم ډېر دي او په دې کې چې کوم دی نو کرسچن هم شته، په دې کې نور مذاهب والا خلک هم شته. خو چونکې یو د خدای د طرف نه یو ازمایش دی. قدرمنو اردوونکو نو مونږه خفه یو که تاوان د مسلمان شوی دی او هغه تاوان چې کوم دی د بل مذهب والا شوی دی. قدرمنو په حیثیت د آدم د بچوړو د یو آدم علیه السلام اولاد یو. قدرمنو په دې سخت وخت کې چې کوم دی نو د مراکش چې کوم عوام دي، د مراکش چې کوم غمزده کورنۍ دي نو باقاعده موږ سره په غم کې چې کوم دی نو هغه شریک یو. ګرانو قدرمنو دا تکلیفات چې کوم دی نو دا زموږ په ملک کې راغلي په کال 2005 کې. قدرمنو یو ډېره لویه زلزله راغلی وه زموږ بالاکوټ، علایي، آزاد جموں کشمیر. ګرانو قدرمنو اردوونکو مضافات چې کوم دي نو هغې والیو. خو په هغه سخت وخت کې ماته یاد دي چې ټوله دنیا موږ سره خپل ځان په لړزان کړو. د دنیا د هر ملک نه چې کوم دی نو زموږ دپاره د امدادونو پیشکشونه هم شي او امدادونه راغلي هم وو. قدرمنو نو که داسې سخت وخت په یو ملک باندې راځي نو باقاعده ودرېدل پکار دي. بالکل جی. قدرمنو اردوونکو چې کومه د غرونو علاقه ده اطلس ورته ویل کېږي، په هغې کې 8.8 شدت زلزلې سره په سوونو نه بلکې په زرګونو عمارتونو چې کوم دي نو هغه د ملبې ډیرونه جوړ شو. ګرانو قدرمنو اردوونکو ډیر کورونو خلک داسې دي ګل لالا چې هغه دې وخت کې په چت نه بغیر ژوند چې کوم دی نو هغه تیری. نو چې کوم مسلمانان دي دعا وته وکړي چې شهیدان شوي دي په دای کې الله رب العزت هغه مسلمانان چې کوم دی نو په دې حادثه کې مړه دي نو یقینا چې د شهادت مرګ دی. چې کوم مسلمانان دي الله پاک دې درجات بلند کړي او قدرمن اردوونکو چې کوم غیر مذهب دي نو په هغې الله ډېر ښه پوهېږي. بېشکه په هغې الله پوهېږي. بالکل الله ډېر ښه پوهېږي. مونږ د هغه پیغمبر بچي یو او مونږ د هغه پیغمبر په اولاد کې یو. مونږ د هغه پیغمبر امتیان یو چې هغه به خپله خیرې نه خوښولی که نو قدرمن اردوونکو زما په خوله باندې دا نه راځي چې لکه مطلب دا دی هغې څه بده نه غواړم خو دومره ویمه چې یا الله پاکه
دغه خلک زموږ هیڅ هم نه دي خو ستا بندګان دي ته پې پوهېږې خدای پاکه ته خپلې فیصلې په خپله کولی شي همدې ځای کې به د دې نه پس زه خپله خاموشي اختیار کړم ګرانو قدرمنو نور به هم ډېر واقعات په نن ورځ باندې شوي ګل لالا تاریخ طرف ته ډېر نه ځما یو خو دا چې موسم که وګورو نو د باران نه کېدو په وجه باندې موسم واپس چې کوم دی نو تود شوی دی او د بادرو ګل لالا دا اخیری 3 ورځې چې مزید نورې پاتې دي بادرو به د خیر سره ختم شي یا به اسو شروع شي اسو اودیسو اسو اودیسو دا سو نور چې کوم دی نو دا ګرمي او ګل لالا سوري چې کوم دی نو هغه انتهایی یخي او بلکې بالکل د دې د اثرات اوس نم شروع دي ګل لالا نو که سړی په انور باندې کار کوي एकदम راشي سود ته نو تبشي بیا راشي پکیله نو انسان چې کوم دی نو بیماری کی نو کوشش دا کوي چې کول ډاون کوي نو دغه نه پس راځي کول ډاون دی ته ویل کی ګل لالا چې एकदम سړی د پکیله نه راځي چې نور والی کم از کم پکیله رخواله نه راځي بالکل صحیح ځکه دی بنا جوړ کیږي دا موسم داسې دی چې د پکی هوا په سړی باندې لګي شو کنه یا اے سی ته نه کینی چې کله دی نور والی کول ډاون د دې ته و چې د په مزه خپل ځان یخ کی بالکل هم دا پلیر چې کله لوبو کی کنه ګل که خیالو کې نو د گیم نه مخ کې ګل لالا وارم اپ کوي هغه ته موږ وارم اپ وایو هغه سره وجود ګرمای بالکل چې شو کنه لومبه دا سه نری منډه شروع کی به ایکسرسایز وکي دي سره وجود ګرم شي او چې کله گیم ختم کی نو دی او پیرا بیا ایکسرسایز غونته کې پټای یو عمل کوي چې هغه ته موږ تاسو وای کول ډاون ایکسرسایز چې دی وجود خو ګرم دی چې دا په مزه یخ شي هم انساني په دا एकदम یخ شګنه دا انسان نه جوړ کیږي نو کول ډاون هغه ته ویل کیږي نو قدرمن اردوونکو نو کول ډاون پکار دی شو کنه ګرانو ملګرو زما رونو زما خويندو ډیر بدله په خبرو لنستل کوم خو دومره بزوګه ما چې څومره ماین زمونږ په کم ځای کې پروګرام اوري ک ریډیو پیغام مردان دی ریډیو ویلی آزاد جموں کشمیر دی ریډیو دلبر 400 دا ریډیو دلبر سواوی دا یا پاور اف ام ابټاباد دی یا ګل لالا جی زمونږ ریډیو دبنګ نو د ټولو ډیر زیات مونږ مشکور یو تاسو ټولو ماینو ته زه په پروګرام ولسی جرګه کې د زړه د کومې نه هر کله په خیر عالم ګل لالا د اتوار ورځ د اتوار پر ورځ اکثر مونږ فرمایشي پروګرام او تیر پروګرام چې کوم دی نو هغه ما د اتوار پر ورځ باندې فرمایشي ځکه نو کړی چې د ګل پر ورځ زموږ پابند لري ما د مجبورې نه چونکه په غوړت باندې حافظ سے ما سره تشریف فرماو نو ما پروګرام چې کوم دی د پابند لندو ته مې کوم ما به چیرې حافظ صاحب دی کنه نو قدرمن اردوونکو نو لہذا زموږ شیډیول چې کوم دی د مرګرو په فرمایش باندې د ماینو په فرمایش باندې د هفته نیمه کې یو ورځ داسي شری کې مونږه د غوی د خوخي چې کوم فرمایش دی هغه مونږ پوره کوو ګل لالا نن بم د غوی فرمایش چې کوم دی مونږ پوره کوو د دې لپاره ټلیفون نمبر چې کوم دی نو هغه تاسو مرګري وره بالکل مینوالو زموږ سره کله چې تاسو فرمایش مونږ سره درج کوي نو تاسو به راځئ زموږ د سټوډیو په نمبر باندې 0937 840 333 باندې بالکل جی مونږ ته خپل فرمایش وای په 0937 840 333 باندې په دې نمبر په تاسو راځئ او د خپل خوخي چې کوم سندري د اخلاقو په دایره کې دنه هغه مونږ سره شریک کوي ګرانو قدرمن ردونکو د انساني مقصد دا دی چې هغه سندري چې هغه کې صرف بغتی دي کوي هغه نه دی ویل پکار صحیح بالکل یا داسې لفظونه دی پکې چې هغه نه دی ویل پکار ډېر سندري داسې شته چې په سماعت باندې خې لګي او اخلاقیات پغې کی د اخلاقو د دایره نه بار نه تاسو هغه ویل شي بالکل هغه تاسو د خو رباعي که تاسو د خو نیمکي که تاسو د خو مصری که تاسو د خو غزلی که تاسو د خو چاربیتای که د تاسو د خو غانای قدرمن اردوونکو بالکل مونږ به هغه تاسو کوشش فرمایش کوو دغه به مونږ ان شاء الله کوشش به مونږ کوو نور تاسو مرګ چې کوم دینو قسمت ته چې موږ سره اویلیبিলিټي کوي نن ملګرو 0937 840 333 باندې به مرګري راځي او موږ سره به شریکي چې د غوی د خوخه دغه چې کوم دینو ټریک چې کوم دینو هغه کم یو دی خو چې موږ سره د ټلیفون د لارې څوک دی د کوم دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی څوک او د کوم ځای نه استاد ولی همدرد خبرې کوم د ډسټرکټ باندې ها رورجانا سبا اورېدل غواړي
سر تاسو درېو تفضل اول ګرځونی وړاندې کوم سلام درته کوم. وعلیکم السلام. لیدونکو امید کوم چې ستاسو به زمونږ بلاګ او پروګرام هم خوښ شوي. اوس مالا سجاد هوتي صاحب له او ګل لالا جلرا کې اجازت سجاد هوتي صاحب خو کیمره کې ځان نه راولي خو هغې له م اجازت ورکې او خو زندگی وي را روان او بلاګ کې به ملاویږو. زمونږ چینل RJ انساني سبسکرایب کې لایک کې شیر کې د الله په امان.